السلام علیکم، ستړي مشي، وخت مو په خیر. تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن سه شنبه د 1404 هجري لمریز کال د دلوي یا سلواغي اومه چې د 2026 کال د جنوري له 28 سره برابر ده. زه رصافه مو تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د غزي اوسیدونکو د مرستو او د رفاه د لارې د پرانیستلو غوښتنه کوي او د سودان پوز د چټک ملاتړ ځواکونو 2 کلنه کلابندي ماته کړه. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. د وروستي اسرایلی اسیر رانګویلی د پاتې تر موندل کېدو وروسته د غزي اوسیدونکو او فلسطیني مشرانو پر اسرایل او نړیوالو منځګړو فشار زیات کړی چې د اوربند ژمنې عملي کړي. په ځانګړي ډول د رفاه سرحدي لاره پرانیستل شي او بشري مرستې بې خنډه داخلي شي. اسرایلی پوز د پرمختګ د اوربند د بل پړاو لپاره مهم بللی، خو فلسطیني لوري وایي اسرایل لا هم د تړون اساسي برخې د محاصرې کمول او د لارو پرانیستل نه دي عملي کړي. حماس بیا وایي د اسیر بیرته سپارل د اوربند پر ژمنتیا دلالت کوي. په همدې حال کې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د بېوسلو کولو خبرې کړي چې د فلسطیني مشرانو له سخت غبرګون سره مخ شوي دي. مصطفی برغوثي وایي نور هیڅ پلمه نه ده پاتې چې اسرایل د رفاه لارې تړلې وساتي. دغه راز ملګرو ملتونو د اسیر د بیرته ستنولو هرکلی کړی، خو د اوربند د بشپړ تطبیق او د رفاه په ګډون د لارو د پرانیستلو غوښتنه یې هم کړې ده. له اوربند سره بیا هم تاوتریخوالی دوام لري او په غزه، لویدیځه غاړه او جنوبي لبنان کې د اسرایلي عملیاتو له امله مرګ ژوبله او بې ځایه کېدل روان دي. د ملګرو ملتونو په وینا یوازې په 2025 کال کې تر 30 ډېر فلسطینیان په لویدیځه غاړه کې بې ځایه شوي دي. هند او اروپایي ټولنې تاریخي سوداګریز تړون وروستی کړ. هند او اروپایي ټولنې یو تاریخي سوداګریز تړون وروستی کړ چې د نړۍ د اقتصاد شاوخوا 25 سلنه برخې استازیتوب کوي. دا اعلان د هند د لومړي وزیر ناریندرا مودي لخوا شوی دی. هغه وایي دا تړون به د هند د 1.4 میلیارډ وګړو او د اروپا د میلیونونو خلکو لپاره ستر اقتصادي فرصتونه رامنځته کړي او د نړۍ د سوداګرۍ نږدې درېیمه برخه به تر اغېز لاندې راولي. دا تړون له شاوخوا 20 کلونو خبرو اترو وروسته شو او د دې له مخې به هند خپل لوی او خوندي بازار د اروپایي ټولنې 20 هیوادونو ته پرانیزي. تمه ده تړون به په راتلونکو 5 تر 6 میاشتو د حقوقي ارزونې وروسته رسمي شي او تر 1 کال پورې به عملي شي. دواړه لوري د تړون د نړیوالو اقتصادي بدلونونو او د امریکا سره د اړیکو د بې ثباتۍ په رڼا کې ستراتیژیک ګام بولي. د سودان پوز د چټک ملاتړ ځواکونو 2 کلنه کلابندي ماته کړه. د سودان پوز اعلان کړی چې د نیمه پوځي چټک ملاتړ ځواکونو لخوا پر ډیلینګ ښار لګېدلې نږدې 2 کلنه کلابندي ماته کړې ده. د پوز په وینا د نښتو پر مهال چټک ملاتړ ځواکونو ته درانه انساني او پوځي زیانونه اوښتي او د ډلې تر اوسه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. په همدې مهال د سودان د پوز مشر جنرال عبدالفتاح البرهان په دوحه کې د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد الثاني سره لیدلي څو د سیمې ملاتړ پیاوړی کړي. کلابندۍ له ماتېدو سره تمه ده چې په ډیلینګ ښار کې بشري وضعیت ښه شي او خوراکي توکي، درمل او نور ضروري مواد ښار ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې له 13 اکتوبر راهیسې تر 65,000 ډېر کسان د کردفان له سیمې بې ځایه شوي دي او روانه جګړه د نړۍ له سترو بشري او کډوالۍ کړکېچونو څخه بلل کېږي. او روسیه خبر ده چې اوکرایني چارواکي وایي روسیې خارکیف کې پر ښوونیزو او استوګنیزو تاسیساتو بریدونه کړي. اوکرایني چارواکو ویلي روسیې یو ځل بیا د ډرون او توغندیو له لارې د خارکیف ښار پر ملکي تاسیساتو بریدونه کړي چې پکې ښوونیز مرکزونه، استوګنیزې ودانۍ او د برېښنا شبکې شاملې دي. د چارواکو په وینا په دغه بریدونو کې د ښار د برېښنا سیستم سخت زیانمن شوی او د خارکیف ډېرې برخې له برېښنا بې برخې شوي هم دي. راپورونه ښیي چې یو شمېر ښوونځي او د استوګنې ودانۍ زیانمنې شوي او خلکو ته یې پراخ مالي تاوان اړولی دی. اوکرایني سرچینې وایي دا بریدونه د روسیې له لوري پر اوکرایني ښارونو د پرلهپسې حملو په لړۍ کې ترسره شوي چې تر دې مخکې هم د هېواد بنسټیزې زیربناوې لکه انرژي، روغتیا او ښوونیز مرکزونه په نښه کړي دي. دا تازه بریدونه په داسې وخت کې کېږي چې د امریکا په مشرۍ لویدیځ هېوادونه د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي او ډیپلوماتیکي هڅې روانې کړي دي، خو تر اوسه د جګړې د درېدو روښانه نښې نه دي لیدل شوي. د څو کلنې جګړې له امله د اوکراین په لسګونه زره کسان وژل شوي، زرګونه نور ټپیان دي او میلیونونه وګړي اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي. بهرني خبرونه همدومره و. د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانې خپرونې. د الله په امان.